زه خپله امنیت داخلي د کمیشنکارۍ په پاسپورټ کې نیولی یم. ما دا نیولې په 15,200 روپۍ او دې کې 900 ما اخیستې 4,500 روپۍ ما امیر محمد ته په کمیشن ورکړي دي. له هغه نه وروسته چې زه امنیت داخلي ونیولم او اوس یې دلته راوستی یم. 5 پاسپورټونه ما نیولي په 4,500 روپۍ باندې او هغه د بیا ما څه 3,500 روپۍ بل مولوي صاحب ته ورکړې 1,000 روپۍ د ما وکې او استخبارات والا موږ نیولي وو. ما د امیر محمد په نوم کس ته د پاسپورټ د کمیشنکارۍ په معامله کې ماله $3,500 راکړي وو. نو د دې پاسپورټونو د اجراعات په موضوع کې د امنیت داخلي موظفینو مجاهدینو موږ گرفتار کړو او اوس د دوی سره یو ډېر ښه چلند یې راسره کړی دی. هېڅ قسمه مشکل یې راته نه دی جوړ کړی او زه په دې خپل کار باندې انتهایی 100% توبه طائب یم الله ته. نوم یې حاجي خیبر د ولایت لغمان ولسوالي قرغه‌ای. چون معماریزان درلوده پاسپورت هم ضرورت په نامه د زابیولی او چا سره هم خبره وکړه. پاسپورت په $1,050 15 پاسپورټه په $15,200 هغه په نامه د امیر محمد په نامه بل چا سره خبره کړې وه. هغه په نامه د زید الله په نامه بل چا سره خبره کړې وه. نو کار جریان کې و چې امارت اسلامي مجاهدینو د امنیت داخلي مجاهدینو دوی گرفتار کړه دلته راوسته. موږ ته بیرته امارت اسلامي امنیت داخلي والا بیرته خپل پاسپورټونه او پیسې بیرته راکړې. موږ د امارت اسلامي نه ډېر خوشحاله یو د منندوی.